کله چې یو ګناه ستاسو سترګو مخکې وي او تاسو ته معلوم وي چې دا کول ډېر اسان دی، خو هغې وخت تاسو ته یاد شي انی اخاف الله، زه خو الله نه یریږم، نو زه دا نه کول غواړم. نو الله وی چې هغې کس دپاره زیات ثواب دی چې مخکې هغه ګناه و. هغې کس مقابلې کې کوم دا ګناه له ټول نه وتلی و. ځکه چې کله یو ګناه کول ډېر اسان وي خو تاسو هغې نه ځان وساتئ، نو د دې معنی دی چې تاسو الله نه یریږئ. نو الله قرآن کې وی هغه کتاب کوم تاسو په خپله لیکلی دی، هغه به قیامت پر ورځ ستاسو مخکې به راویستلی کیږي. ستاسو کتاب، زما کتاب، نو دا څوک یې لیکي؟ نو دا موږ په خپله لیکو، دا د زموږ عملونو کتاب دی. دې کې د چا بل چا عملونه نه دي، ستاسو زما دي. نو پکار دی چې تاسو دې کتاب له سم ولیکئ. کله هم چې تاسو څه شی لیکئ، نو ستاسو څومره کوشش وي چې څه غلطي پکې ونه شي. نو والله کوم چې هغه ټولو کې ضروري کتاب دی، موږ ته پکار دی چې موږ هغه ډېر خیال سره ولیکو. ځکه چې په هغې ورځ باندې تاسو به دا نشئ ویلی چې دا ما نه دي کړي او دا دروغ دي. نو الله موږ ته وایي چې دا مجرمین څوک دي؟ مجرمین هغه دي کوم توبه نه کوي. نو حدیث کې راځي که تاسو توبه وکړئ نو ستاسو ټول ګناهونه به خلاص شي، که هغه څنګه هم ګناه وي. که داسې وشي چې تاسو خپل د ژوند کتاب کې څه غلط لیکلی وي، نو کله پورې چې تاسو ژوندي یې تاسو هغې له پاکولی شئ، نو تاسو هغې له سمولی شئ او څوک به هم نه خبرېږي. نو یو مجرم به هغې ورځ باندې ډېر یېرېدلی به وي، ځکه چې هغه به خبر وي چې هغې څه کړي دي. که دنیا کې هم ستاسو پرچه ښه ونه شي، نو تاسو څومره پریشانه یې او تاسو نه غواړئ چې ستاسو نتیجه څوک هم وګوري، چې څوک هم خبر نشي چې تاسو فیل شوئ، نو بیا تاسو هغې له پټول غواړئ. خو یو خبره یاد ساتئ چې قیامت پر ورځ داسې به نه کیږي. نو هغې ورځ باندې به دوی ډېر خفه وي او ډېر پریشانه به وي. نو دا څه خبرې یره او خفګان به وي کله به چې هغوی دا کتاب ته به ګوري او کوم څه چې هغې کې لیکلي دي، نو دوی به وایي یا ویلتنا چې داسې شوي دي، موږ خو تباه یو. نو ولې هغوی به داسې ولې وایي؟ د کتاب کې داسې څه خبره ده؟ نو په دې کې هغه هره لویه او وړه خبره لیکلې ده کوم تاسو او زه هېر شوي یو. نو زه دعا کوم چې الله موږ له وساتي. نو الله وایي هغې ورځ باندې به د مجرمان وایي دې کتاب سره څه دي؟ دې خو څه هم نه دي پرېښي. نو الله به وایي دا ستا عملونه دي کوم تا کړي وو. څه هم چې تاسو کړی به وي، څه هم چې تاسو ویلي به وي، چېرته هم تاسو تللی به یې یا چا سره څه معامله کړې وي، هغه هر څه به د کتاب کې وي او تاسو به انکار نشئ کولی.